د څه د پاسه 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د ښوونځي د احاطوي دیوال پروژه پیل شوه. د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې د څه د پاسه 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د جعفر طیار ښوونځي د احاطوي دیوال پروژه نن د لغمان والي محمد اسب ننګ د ولایتي ادارې د یو شمېر رئیسانو په ختیځ زون کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مسؤل ډاکټر عبدالاحد سمون او د یو شمېر مخورو په لاسونو د بنسټ ډبرې په ایښودو سره پیل شوه. د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې د جعفر طیار ښوونځي د احاطې د دیوال پروژه چې نن د ښاغلي والي صاحب په لاسونو باندې رسما چارې پیل شوې. په دغې پروژه شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې د 2.5 میاشتو په موده کې بشپړې شي. دغه احاطوي دیوال چې ټول اوږدوالی یې 322 متره دی د 3.5 مترو په لوړوالي سره جوړیږي چې د جوړېدو چارې به یې د 2.5 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د ښه راغلاست ترڅنګ د پروژې په تخنیکي برخه رڼا واچوله او د دغې احاطې جوړېدلې د یاد ښوونځي لپاره اړین په ګوته کړل. ورپسې په ختیځ زون کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې مسؤل ډاکټر عبدالاحد سمون د ولایتي ادارې د ښې همغږۍ او همکارۍ د ستاینې ترڅنګ د خپلو نورو روانو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل او په لغمان کې د لا نورو کارونو په ترسره کېدو کې د ولایت مقام او ولسونو همکاري ضروري وګڼله. وروسته لغمان والي محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې د پروژې پر ګټورتوب سربیره د زده کړو په اهمیت او اغیزمنتیا تفصیلي خبرې وکړې او همدارنګه د معیاري تدریسي سیستم او د زده کړو په کیفیت یې ټینګار وکړ. ښاغلي ننګ د پوهنې ریاست مشرتابه ته لارښوونه وکړه چې په ټول لغمان کې د زده کړو د کیفیت بهتروالي او د شته کادرونو ظرفیت لوړونې ته خاصه توجه وکړي.